امریکایي رسنۍ واشنگټن پوسټ نن په یو تازه راپور کې د جنرال جان نیکولسن له قوله لیکلي چې امریکا باید له طالبانو سره د روسیې د مرستو په اړه واضح دریځ غوره کړي او په دې تړاو له طالبانو سره هم وغږیږي. لوړپوړي امریکایي نظامي چارواکي او د ناټو امریکایي ځواکونو پخواني قومندان جنرال جان نیکولسن په دې لیکنه کې وایي روسیه دا ډیره موده د افغان حکومت خلاف په جګړه کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي، خو دا چې مستقیما د امریکایانو پر سر پیسې منلې دي داسې لوبه ده چې روسیې ته له ستراتیژیک پلوه خطرناکه ثابتېدای شي. دی وایي د 2014 د وړاندې حالت په پرتله چې روسیه زموږ همکار او زموږ د لوجستیکي موادو په لیږد کې مرسته کوله، اوس د روسیې په چلند کې د پام وړ بدلون راغلی دی. نوموړي زیاته کړې چې امریکا باید د وضعیت تر ښه والي پورې له افغانستانه نور سرتیري ونه باسي او له طالبانو هم وغواړي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي. جنرال نیکولسن دا خبره هم کړې چې روسیه طالبانو ته یوازې سپکې وسلې ورکوي چې افغان وژنه پرې دوامداره او نړیوال پرې وګواښي، خو دا مرسته یې د جګړې تکتیکي موازنه نه ګډوډوي. د چارو شنونکي د روسیې لخوا د افغان وژنې او بدامنۍ لپاره د طالبانو کرایه کېدل د اندېښنې وړ موضوع ګڼي. د دوی په نظر د روسیې لخوا د وسلوالو طالبانو ملاتړ د افغانستان په چارو کې د روسانو د ناروا مداخلو دوام او له تیر څخه د عبرت نه اخیستلو په معنا دي. شنونکي د امریکایي جنرال جان نیکولسن خبرې تاییدوي او په دې تړاو د افغانستان د حکومت د روښانه دریځ غوښتنه کوي. د ویلو ده چې روسیې د وسلوالو طالبانو سره د مرستو په اړه راپورونه رد کړي، خو د امریکا د مشرانو جرګې سناتورانو په دې اړه پر خپل حکومت فشار اچولی چې یاده موضوع وڅېړي.